دغه شپه باندې نفلونه وکړه نو اول رکعت کې یاسین شریف وایه الحمدلله وایه بیا یاسین شریف وایه بیا دغه وکړه بیا په دویم رکعت کې دا د دې عملونه ټول لوړ ځي په دغه شپه د مسلمانانو وفیها تنزل ارزاقهم په دغه شپه د دې رزق یعنی په دغه شپه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها أو كما قال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته د شعبان په باره کې چې علما ډېر بیانونه کړي او د علماو په دا خلکو کې دوه رقمه خلک دي یو هغه خلک دي چې دا شعبان نه دی بیخي غټ درجه ورکړی او دوهم هغه خلک دي چې دا شعبان هېڅ نه مني وایي دا ټوله ضعیف حدیثونه دي نو اوس زه غواړم چې هغه د مابینځ لار چې ده هغه راواخلم د مابینځ لاره دا ده چې ګوره دا ټوله احادیث مبارک چې راغلي دي هغه ضعیف حدیثونه راغلي دي د شعبان په باره کې دا اوس چې ما درته ویل د امام بهقي رحمت الله علیه نقل کړی دی چې شعبان 15 راسي زموږ نبی مبارک صلی الله علیه وسلم ویلي دي فقوموا لیلها د شپې عبادت وکړه وصوموا یومها او چې ورځ روژه ونیسه نو اوس دلته خبره دا ده چې دا ګرد حدیثونه د شعبان په باره کې چې راغلي دي هغه ګرد ضعیف حدیثونه دي نو په دغه سبب بعض علما وایي دا 15 چې موږ ورته وایو وایي دا خو نو ګرد ضعیف حدیثونه دي کله عامه شپه چې ده دا هم یو شپه ده مګر نور علما به دا ورته وایي دا شپه خو چې ده څونه حدیثونه راغلي دي اگر چې ګرد ضعیف چې حضرت عائشہ رضی الله عنها حدیث دی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حدیث دی اگر چې ضعیف چې مګر د ثواب د پاره یو کار کول په هغه باندې ضعیف حدیث هم چلیږي او بیا دوه ضعیف حدیثونه چې لس دولس حدیثونه سي هغه حسن لغیر درجه ته ورسیږي انو بیا چې د حسن لغیر درجه ته ورسیږي بیا نو په هغه باندې ته د ثواب کار کولای شوی و داسې زکات مسله د روژې مسله هغه چې مسایل یې هغه نسبه کول هغه د پاره صرف صحیح حدیث پکار دا خو یوه خبره اوس نو بیا بعض خلک هغه دي چې دا 15 چې دي دغسې کارونه کوي هغه هم غلط چې دا بعض وایي چې ګرسره هیچی نسته دا هم بیخي سختي ده یا داسې حدیثونه سته او بعض خلک بیا هغه دي چې پر دا 15 باندې دوغونه بدعتونه شروع کړي دي دا نن سهار ما اورېدله وایي 100 رقمه ډوډۍ پخوي 7 رقمه ډوډۍ پخوي وایي دا کال کې د رزق فیصلې کېږي په دغه شپه نو 400 ته ډېره ډوډۍ پخې کې هغونه ټوله کال دا خوري دغسې نور چې د حلوا چې د رسول صلی الله علیه وسلم غاښ مبارک شی سوی دی حضرت حمزه رضی الله شی انچکې خبرې کوي او نن یو چا یو میسیج راواستوي په هغه میسیج کې لیکلی دی چې په دغه شپه باندې نفلونه وکړه نو اول رکعت کې یاسین شریف وایه الحمدلله وایه بیا یاسین شریف وایه بیا دغه وکړه بیا په دویم رکعت کې داسې هېڅ شی نه دي راغلی اوس نو علما وایي دا ټوله ضعیف حدیثونه صرف دغه ثابته کړله چې و په دغه شپه باندې عبادت وکړه نو یوه مسله خو دا ده چې ضعیف حدیثونه دي ټوله
اوس نو په دغه 15 چې موږ ورته وایو، اول ګوره څونه نومانې دي. شب برات هم ورته ویل کېږي، 15 هم ورته ویل کېږي، شب مغفرت هم ورته ویل کېږي، شب برقه هم ورته ویل کېږي. مګر دا ټول نومان یو لا په حدیث کې نه دي راغلي. په حدیث کې چې راغلي دي هغه دغه راغلي دي، هذه الليله یعنی لیلة نصف من شعبان، وای 15 تاریخ د شعبان دغه راغلي دي. نومه اوس نو دا برات ولې ورته وایي چې پر دغه شپه باندې خلک د دوزخ څخه خدای تعالی آزادوي. په دغه برات معنا بری شول. اوس نو د برکه شپه ولې ورته وایي؟ الله سبحانه وتعالی وایي انا انزلناه فی لیلة مبارکه، چې دا مبارک شپه کې ما دا قرآن نازل کړی دی. نو په دا مبارک شپه ورته وایي. او لیلة المغفره ولې ورته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په دغه شپه دغه خلک د دوزخ څخه خدای تعالی بخشي مغفره. کله د بنو کلب چې و هغه یو قبیله و په سوجه کې، نو دوی د رمې د پسونه او بوزې ډېرې درلودلې. نو رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي وایي د دې د ایوانو که پسونه دي که بوزې دي څونه پر بدن چې وریښتان دي د هغو تعداد پر برابر خدای تعالی په دغه شپه خلک ازادي د دوزخ. نو په دغه لیلة المغفره ورته وایي. نو دا ټول نومان بعد راغلي دي. اصلي نوم چې راغلي دي په حدیث کې چې امام بهقي رحمت الله علیه نقل کړی دی، هغه چې موږ ورته وایو 15 لیلة نصف من الشعبان. اشه بل خبره ده بعض خلک وایي دغه شپه و چې قرآن نازل شوی، دا هم بالکل غلط خبره. په دغه شپه باندې قرآن نه دی نازل شوی. الله سبحانه وتعالی وایي چې رمضان انزل فيه القرآن انا انزلناه في ليلة القدر. هغه پر وشتمه دی. که په دغه شپه څوک د قرآن نازلېدو وایي نو د وشتمې قدر یې ورلږ کړي. دا خو یوه خبره. بله خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي دغه شپه باندې ان یکتب کل مولود من بني آدم فی هذه السنه وفيها ان یکتب کل هالک. څه چې خلک پیدا کیږي په دغه شپه الله سبحانه وتعالی دا لیست ملائکو ته په لاس کې ورکړي، وایي دغه نفران په دغه کال کې پیدا کیږي او دغه نفران په دغه کال کې مړه کیږي. اوس نو سوال دا دی چې کال په کال دا حساب دی؟ دا الله سبحانه وتعالی اوله فیصله کړې ده 50,000 کاله در مخه چې دا دنیا نه وه جوړه شوې، مګر په دغه شپه په دغه کال په دغه شپه دا لیست خدای تعالی ملائکو ته په لاس ورکړي او بیا چې کېږي من بني آدم في هذه السنه وفيه ترفع اعمالهم. د دې عملونه ټول لوړ ځي په دغه شپه د مسلمانانو. وفيها تنزل ارزاقهم. په دغه شپه د دې رزق، یعنی په دغه شپه باندې څوک مړ کېږي، څوک پیدا کېږي، چاته څونه رزق ورکول کېږي، دا ګرته په دغه شپه فیصله کېږي. په دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زه غواړم چې الله په بارګاه کې زما په باره کې فیصله کېږي چې دی مړ ژوندی رزق خوشحالي غم په هغه وخت کې زه په روژه کې. نو په دغه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي فقوموا لیلها، د شپې عبادت وکړه، او وصوموا یومها، او د ورځې روژه ونیسه. دلته یوه خبره بله ډیره مهمه ده چې د شپې عبادت وکړه. دغه په حدیث کې هغه هم ضعیف حدیث دی، دا نه دی راغلی چې دغونه رکعتونه وکړه، دا نه دی راغلی چې دغه سورتونه ووایه، دا ګرته د ځان څه ویل کېږي. او زه ټولو ته دغه وایم چې په عمر دغسې شی فاورډ مه کوه چې ته وایه چې دا رسول الله ویلی دی صلی الله علیه وسلم، او هغه یې نه ویلي. ما درته ما نن پوسټ ولیدی چې په هغه کې دا خبرې کړې وې
چې دا زموږ نبي دا ویلي چې نعوذ بالله چیرې ویلي چې خو ضعیف حدیث لا نسته او دا ته پر نبی مبارک درواغ تړی او رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر څوک چې پر ما درواغ تړي چې ما شی نه ویلی او منسوب یې زما وخواته کړي ول دی چې خپل ځای دوزخ جوړ کړي. نو دا کاپی اینډ پیسټ او دا فارورډ دا د اسلام شیان چې دې سره باید سړی ډېر پام کړي. الله اکبر. اوس نو په دغه شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت کړی دی. په دغه شپه باندې حضرت عایشه رضی الله عنها وایي چې ګورم رسول صلی الله علیه وسلم پر ځای نه دی پروت چې ګورم نږدې دی په سجده کې دی لمونځ کوي. انو چې دی لمونځ کوي په لمانځه کې یو دعا وایي. نو دا دعا به انشاءالله مرو په دغه کې به هم راولو په ویډیو کې به هم راولو د خیر انشاءالله ستاسو په خدمت کې. هغه دعا چې شته اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بك منك جل وجهك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. امام بهقي او امام نسائی رحمت الله علیه دا نقل کړی ده. بیخي ښه معنی ده یا الله ستا پناه غواړو ستا دغه د عفو چې ته موږ وبخښې د هغه پناه غواړو ستا د خوابدیا سه او ستا د سزا سه او ستا رضا غواړو چې یا الله ته موږ وساتې د خپل د خوابدیا سه او یا الله موږ ستا ثنا نسو بیانولی. ستا ثنا د هغسې ده ستا غټوالی د هغسې دی څنګه چې تا خپل ثنا خپل غټوالی خپل کبرایي تا بیان کړی ده. نو یو خدا خبر په دغه شپه باندې ډېر بدعتونه کېږي او زه دغه تاریان یم هغه خلکو ته چې په دغه شپه باندې دی دا چرت وایي چې موږ ثوابونه ګټو. د بدعت څونه غټه ګناه ده په دغه ټولو ته وایم ډېر پام کوئ. د بدعت سره خصوصا په دغه شپه باندې انچیک چمونه کېږي. کتابو کې لیکل شوي چې خلک دغه چمونه کوي وایي دا مړی راله دا یا دې روح راله ډوډۍ سور پخه که بیا دې خورې او کار ته د ځانه وایي. نو زه وایم چې په دغسې مبارک شپه ته دا چمونه کوې نو صرف درې شیان راغلي په دا شپه او په دا ټوله. یو د شپې عبادت راغلی سحر روژه راغلی ده او دریم دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم تللی دی جنت البقیع ته اجرې ته تللی. دغه درو شیان علاوه ټوله شیان بدعت چې نه د عبادت طریقه راغلی ده هېڅ شی نه راغلی. او آخري دا درته وایم چې په دغه شپه باندې ډېر مبارکه شپه ده مغفرت شپه ده. بیا هم 15 رقم خلک نه بخښل کېږي. یو مشرک چې د خدای سره شریک کوي، دوهم هغه چې د شراب عادت لري، دریم د مور و پلار نافرمانه چې مور و پلار زیرهیي، څلورم هغه سړی چې پایڅې در دغه چې موږ ورته وایو بجله کې لانجي، او څلورم هغه دی چې د خپلوانو سره خوابدي دي او سبب دنیا ده. ګوره که یو سړی د چا سره خوابدي چې دا سړی لمونځ نه کوي، دا شراب څښي، دا غلا کوي، دا پوچ پاش کوي، زه د ده سره نه غواړم، نه زه نه زما فامیل، دا پروا نه کوي، مګر ثواب یې که دنیایي وایي مثال زه یې نه راوغوښتلم، زه هم بالا خبرې نور سره پر ما یې پوښتنه نه وکړه، زه هم پوښتنه په دغه شپه باندې د دغه سړي مغفرت وکړي چې ته وایي قاطع الرحم. او پنځم هغه دی چې د یو مسلمان دپاره په زړه کې کینه بغض ولري، هغه هم نه بخښل کېږي. نو دغه 15 رقم خلک اوس هم وخت دی چې موږ د الله په بارګاه کې توبه وکړو. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، هغه سړی چې د ګناهو څخه توبه وکړي داسې دی که له ګناه چې ته کړلی نه دی. فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، وایي هغه سړی چې د الله په بارګاه کې توبه وکړي خدای تعالی د ټوله ګناوي په ښو کارو کې ور تبدیل کړي. او آخري خبره بله دا کومه
علما وایي که د شپې عبادت نسې کولی، که د ورځې روژه نسې نیولی، کم از کم په دغه شپه یو کار خو وکړه. او دا شپه څه مال ده؟ په کاناډا کې د جمعې په شپه ده. د جمعې په شپه شروع کیږي چې د ماښام لمونځ وسو شروع کیږي او په دا سبا ورځ ده. او رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وقال علیه الصلاة والسلام، عجیبه حدیث دی، اذا كانت ليله النصف من شعبان، وای چې پنځلسی سي د شعبان، فقوموا لیلها، د شپې عبادت وکړه، وصوموا یومها، د ورځې روژه ونیسه، فان الله ينزل فيها لغروب الشمس، وای چې د ماښام لمونځ وسي، وای خدای تعالی پر اول اسمان باندې راسي، الى السماء الدنيا، پر اول اسمان راسي، بیا الله تعالی چې شوي فيقول الا من مستغفر فاغفر له، وایو څوک ستا چې د زما بخښنه د ګناه وغواړي او زه ټوله ګناه ور وبخښم. الا من مسترزق فارزقه، داسې یو څوک ستا چې عمرې نارې وایي چې زما رزق زما رزق زما رزق انکم ملو دی، دغه یې وخت یې راکښېنه، زه نارې درته هم څوک دی چې رزق غواړي، فارزقه، زه به دا رزق ورکړم. الا من مبتلا فاعافيه، و یو څوک ستا چې په یو تکلیف کې دی، په یو پرابلم کې دی، نو دغه شپه د دی جما څه وایي، دی جما ته وایي، دی جما ته وژاړي، زه به دا تکلیف زنځلېرې کړم. الا کذا الا کذا، بل یو تکلیف، بل یو خبره، بل یو خبره، حتی یطلع الفجر، حتی کې بالا وایي سهار لمونځ، در سهار د لمانځه، معنا د جمعې په شپه خو دا شپه ده، د جمعې څنګه ښه شپه، اولرېډي جمعې شپه خپله ښه شپه ده، د جمعې په شپه د ماښام د لمانځه دغه دعاوې شروع شولې، دغه د خدای تعالی اول اسمان ته رالی. اوس نو در سهاره، در جمعې د ورځ در سهاره، دغه خدای تعالی وایي یو څوک ستا، یو څوک ستا، یو څوک ستا چې دا غواړي دا غواړي دا غواړي، او دغه دعا چې ما در وښوله د حضرت عایشه رضی الله عنها، دا وایي سهار چې ما وکتله رسول صلی الله علیه وسلم خو دا دعا د شپې ویله، ول سهار رسول صلی الله علیه وسلم ماته ویل چې جبرائیل ما ته رالی او ده راته ویله چې دغه دعا ته ووایه او نورو ته یې مور زده کړه. نو الله سبحانه وتعالی چې د دغه شپې د راتلونکو در مخه چې د ټوله کال فیصلې کېږي، د خوشحالي، د غم، د رزق، د مرګ، د ژوند ټوله فیصلې کېږي، د هغه در مخه خدای تعالی چې موږ ټول ته توفیق راکړي چې زړونه د ټولو صفا کو او د خپل خپلوانو سره کله خوابجان دي هغه خوابجانې سره لرې کو، که یو څوک زموږ څه ازار سوی دی د هغه څه بخښنه غواړو، هغه ته چې خدای توفیق ورکړي هغه ته ویل کړي چې ویې بخښه. که یو څوک ستاسو بخښنه غواړي بالا ډېر ګوتوګۍ مور سره کو ویې بخښه، نو الله سبحانه وتعالی چې موږ ټول ته د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.